عزیزانو دی اولنې عشره کې د کربلا واقعه شوه ده. هغه واقعه تاسو ډېر زیرو بم سره علماء نه اوریدلی به یا به واوري. زه درته د کربلا هغه اصلي فلسفه او بنیادی مقصد بیانول میں غرض دی. په کربلا کې دغه وخت کې حکومت چې د یزید ابن معاویه، یزید د معاویه صاحب زویو، او معاویه رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي و چې دا کاتب الوحی و د جناب رسول الله صلی الله علیه. قرآن بچ نازلېده نو یو کاتب پکې د وحی دی هم دا یزید د زویو، او په دغه ملک په دغه وخت کې د دو حکومت دې کې شک نشته چې و د صحابي زوی، لیکن خپل کردار او خپل کرتوتونه چې هغه د نظام محمدی نه خلاف خلک یرولی د یری چا غږ نشو کولی. بیعت هم دنیا چې د دنه د یری کړو، او دغه دعوت د بیعت چې د امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم ورکڑش چې ته د یزید نه بیعت وکا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې ٹھیک ده بیعت کول ګران کار نه دی، صرف دومره ده چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې راغلی دی، هغه قانون چې کوم زما نیکه ولا ترتیب ورکړی او جوړ کړی دی، د هغه قانون د دفعات او خلاف ورزي کوي دی، نو هغه قانون ما ته اجازت نه راکوي چې زه د بیعت وکړم او د تسلیم کوم او د ومنم. عزیزانو اصل رنگ او رخ چې دی د کربلا هغه دا دی. زمون کې دا سنیان دي کسب بلاګان دي، دوی په دې محرم کې محرم مناول صرف دغه ته وایي چې په آخر لسمه ورځ باندې ادیرو تلاړ شي په مړو بمو به واچي او ښځې پکې کیرونه میرونه پاخه کی او سړی پکې خدای خبر څه چلو کی. دا په سنی دنیا کې د محرم مناول دیته وایي او به ولې په مړو اچوي. په دې لسمه ورځ باندې دنیا وګورئ ښځې او نر ادیرو ته رواني منګي ورسره او په مړو باچي. دا ولې وای امامان تګي شهیدان شوي د دوی د عقل ته ګوره. زه خو وایم چې تاسو پورې سرونه نه دي کاڼي در پورې نه. امامان 1400 کاله وشو تګي په کربلا کې شهیدان شوي دي او تو بدلته په خپلو مړو باندې اچي. نو ته په ایمان وایه چې تګی ته او بزس کم نو ته پې مړېږي. اوس د دې قوم عقل دی. تاسو هر کلي هر وطن دی ټول صوبه سرحد کې وګورځئ په لسم او نهم محرم باندې دا دیرې ډکي او د کلالانو بار منګي لګولي او نرغه دی چې نوی منګي علي اوبو نه ډکوي او دیرې ته وړي او یو یو کټوره اوبه په مړو باندې اچي چې امامان تږي شهیدان شي. تاسو خلق زه خو ځکه وایم چې د سړي زامن ورک شو. ښځې او نر د نه سړي زامن دي، ښځې او نر اوبه په خپل مړي اچي او امامان تږي په کربلا کې شهیدان شوي دي. نو دې ځای نه لاندې څه پایپ لاین تلی دی چې دا اوبال هغې ته بیا دا اوبه د مرګ نه وروستو چاته وررسي. هغه بنیادي فلسفه د دې واقع چې ده په هغې تر اوسه پورې سني دنیا پوی هم نه ده، پوهیږي نه چې دا جنگ شوی ولې و، بنیاد یې څه و. عزیزانو بنیاد یې دا و چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې جوړ، ته د هغه قانون نه خلاف ورزي کوي. ستا په دور حکومت کې حرام حلال شوي دي، ناروا او ته روا ویلی کېږي، شراب پکې څکلی کېږي، زنا پکې کېږي، حرام ستا په حکومت کې حلال شوي دي او زما د نیکه په قانون کې دې څیزونو ته حرام ویلی شوي دي. نو څو پورې دی چې دا حرام بند کړي نه
ترغه پورې زستا بیعت نکو. که د پاکستان قوم کې ایمان وې نو په دې 15 کاله کې به د پاکستان یو حکومت هم تسلیم کړي وي. ځکه چې هر حکومت چې راځي هغه د حرامو جړ دی، د نارواو جړ دی، د بے حیایۍ جړ دی، د بے غیرتۍ جړ دی. هر حکومت چې راځي نو دا حکومتونه د دې قابل دي چې دې ته سړی سر ټیټ کړي او دا تسلیم کړي. د امام حسین بنیادی جګړه دا وه. بیا د کوفې خلق ورپسې راله، د کوفې خلق ورپسې راله چې صاحب تا سره یو چې څنګه وی هغسې کوو او د ده مقابله کوو. امام حسین رضی الله تعالی عنه سره د بالو بچه کربلا ته ورسېده او خیمې ولګولې او اعلان یې وکړو چې یا به جنګي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمیږي. دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنر و. ابن زیاد نامه یې وه او دته به یې وي ابن مرجانه. بادشاه حکم و چې ختم یې کوي. عزیزانو دا اهلی کوفه چې دي دا ټول ته وتښتېده په خاص وخت کې. امام حسین رضی الله تعالی عنه صرف خپل خاندان 72 کسان پاتې شو. اوس څه کوي؟ دا وایي چې سر قربانوم، بچی قربانوم، لیکن د باطل په لاس کې لاس نګدم. ابن زیاد فوج راوستو ته غیر چاپیری په 72 کسانو باندې جنگ شروع کو چې دا 72 بدر باندې قربانوم یا به ته قرآن ته سرنگون کی. جنگ شروع شو. عزیزانو نمبر په نمبر د خاندان رسول بچی به قربانې ده نمبر په نمبر. په دغه وخت کې د شاه قاسم کویدن شوی وه. اوس خیمې لګېدلې دي او د شاه قاسم کویدن هم شوی ده، جنگ هم شروع دی. امام حسین رضی الله تعالی عنه وی چې جنگ هم شروع دی خو کویدن چې شوي نو سنتو باندې عمل کول ضروری دی. راځئ چې دا ډوله هم راوړو. امام حسین د یار په خط و خال باندې بچی قرباني، بچی په قرباني. زنانه ته وی چې دا د شاه قاسم واده پکې وکړي. نو یو خیمې نه بلې خیمې نه ډوله هم راوړ او دغه شهیدانو د وینو نکریزې لاس باندې جینۍ ته ولګو. د شپې ړومبی شپه ده، آواز وشو چې راوځه جنگ لا. توره راواغسته. ناوې ورته څه وایي؟ ناوې ورته څه وایي؟ ځانونو ته وګورئ. تاسو کې چې ودونه یي ځانونو ته وګورئ، ډولۍ ته مو ګورئ، هغه جنجونو ته مو ګورئ، وریجې چې پخ کړي خلکو ته ټوکرای ټوکرای کېږي دغې ته وګورئ، دا غټ سریم چې والا راغوښتي دغې ته وګورئ، د شاه قاسم واده ته مو ګورئ. د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانا نا مزه زمانا. د لومبۍ شپې ناوې ورته. د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانا نا مزه زمانا. شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی، دا مظلومان وجنی. او دا څوک کوي دا کار؟ قرآن وائی د قرآن بیا خاوندان وجنی، دا مظلومان وجنی. امغه خلق وجل چې چا قرآن لستو او چا قرآن منلو. تاسو به وایو فوی داسې کافرو چې چا قرآن وی او مغی هغه څوک وویشته چې چا د قرآن خاوندان اوج. قرآن تاسو ویلې ده که نه؟ د تاسو چې په چا ډس کوئ او څوک ولئ هغه قرآن مني که نه مني؟ نو قرآن وی او د قرآن خاوند وجنې که نه؟ و چې ووتو جنگ کې راګیر شو، شهید شو، د خیمې مخې له یې پرې کړی سر راوړو. اړوندبی شپې ناوې ورته راووته او په مخې ورته لاس ووهل. علي اکبر نمبر راغی. الله اکبر. هغه ورځ د چا زوی شوی ما ته الخه نامه پې کېده، مال علي اکبر نوم پې کېده. وی یاره جي علي اکبر څه زړه نامه ده،
داسې نوې غوندې نامه وښایه. ما نوې نامه درته وښیم ویلې او مال دغه نامه پکې ده، دلیپ کمار نامه پکې ده. نو چا څوک دی؟ مال د هندوستان یو مشهور ډم دی، پاکستان ته چې راغلی هم ډېر استقبال یې شوی و. ما دا نامه پکې ده، دا نوې ډېره ښایسته نامه ده، د ډم نامه پکې ده. زه خدای دې د دغه زوی سر که په خوله که چې دا تا راوړی دی ورکېږه. علي اکبر وایي زړه نامه ده. دا خلق دی، دا څه قوم دی. اوس ما نه څوک تپوس وکړي داسې غوسه راشي ویم چې لخته را سره یو دا شونډې پې وپړسو، سخت ورید پرید کېږم. علي اکبر نمبر راغو، خیمه کې توره راواغست. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. پستر ګوړل شا چې څوک داسې شهزادګان وجني، دا مظلومان وجني. او چې بار ووتو د تورو په منځ کې ګیر شو، علي اکبرم انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین نمبر راغی، لسم محرم ده. आवाज شو چې ماشوم پیدا شو په خیمه کې، لګ بانګ ورته غوږ کې وایا. نو بیا ځه جنگ لا راوړی. امام حسین ماشوم په غېږ کې واغستو، غوږ کې ورته اذان کوي، غوږ کې ورته بانګ وایا. بیا ځه ماشوم یې غېږ کې واچولو، اذان یې ورته شروع. چې اذان یې شروع کړو، غشی راغی د ماشوم په دې ځای کې ننوتو، دې ځای نه ووت. اوس پیدا شوی امام حسین د مرۍ هغه وینې په لاس کې راوچتې کړې او اسمان ته یې لړه کړې چې او د خط و خال مالکه چې زه در باندې عاشق ما د نن ورځې پیدا شوی ماشوم هم ستا په خط و خال باندې قربان کړو. چې بی بی زینب رضی الله تعالی عنها دا خور و د امام حسین رضی الله تعالی عنه، دی چې څه وخت کې ولیدو چې زما رور د تورو په منځ کې ګیر شو، نو دی د خپلې خیمې نه بې اختیاره بار را منډه کړه. امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه جنگ پرېښو او خور پسې را منډه کړه، د لاس نه یې ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته تقریر ورته وی چې خورې خبره واوره، که تا په خپل اختیار باندې په خپل اختیار خپل سطر مات کړو او پردي سړي ته ولیدې، نو الله به سزا درکوي. اوس دا خبره امام حسین په داسې وخت کې خپل خور ته کوي چې تمام اهل بیت رسول د خیمو